الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د سټینډ نه اول موبایل واچېدو، خفه نه شئ. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحال وئ. د ډېر وخت په سوشل میډیا باندې هغه خبرې خو نه دي شوې، خو بیا هم په هر صورت باندې مو کوشش کړی دی چې څه نه څه د دغې حالاتو دا کړکېچوالي ځواب ووایه شي. په دې وخت کې چې زمونږ بلها ملګري په جیلونو کې هم دي او څه راخلاص هم شول. علي وزیر محسن داوړ او علمزیب مسعود او داسې نور ملګري د مردان اقبال هوتي صاحب و نور چې څومره ملګري وو ورسره فرید لالا و، شمس لالا و، صابر بلال و، حسن ناصر و، د سوات ادریس باچا، دا خو راخلاص شول د لږ وخت کې، نظیف لالا. خو ډېر ملګري اوس هم په جیلونو کې دي. ناظم ظاهر نورزی چې هغه د چمن ډي سي اغوا کړی دی او تر اوسه پورې لا ورک دی. هغه کارونه اوس دوی د سیول انتظامیه نه کوي. بلال پښتون، عارف، دوست محمد جمشید، مولا طاهر او مولا بارام او کاکا شفیع، داسې قاسم مچکزی شو، نور ملګري د څه ملګرو نامونه راته لیکلي مې نه دي نو ذهن ته نه راغلل. هغه هم په جیلونو کې دي. که څه هم د دوی ګناه د خپل وطن خبره کول دي. نن زه لږ د وطن حالات هم او د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس او دا 2011 کې بیل څرنګه راغی، په دې هم وارن ټیرر یا موږ دا کیسه منو هم که نه، که وارن ټیرر و نه و، که دا یوه سټیج ډرامه وه، په دې باندې هم زمونږ په وطن باندې طریقه واردات څه شی دی، د خلکو د ظلم او د بربریت د دغه متعلق هم یو خاص د تحریک متعلق یو په مخصوص انداز کې کیسه کیږي او داسې لږ د خپلوالۍ انداز وي. که چیرې یعنې زه غمخوار یم د تحریک یو ښایسته ټایپ کیسې رامخته کړي، خو داسې وینا پخشن او دا هټ ترمي جوړوي د تحریک نه او د تحریک د خپل ملګرو دپاره هسې په دې باندې تفصیلي خبره کوله ضروري دي. ملګرو تاسو ته به دومره به وینئ که څه هم د پاکستان میډیا د پښتنو میډیا نه ده، که څه هم د دوی ریاستي ژبه د پښتنو ژبه نه ده، که د دوی څه هم دلته نور یعنې څومره هم څه د فیسیلیټیټ کولو یو آلات دي هغه د پښتنو دپاره مهیا نه دي. خو د سوشل میډیا د لارې خو به مو لیدلي وي چې په باجوړ کې یو میاشت اول تقریبا هر وخت د پښتنو حالات خو نه وي ټیک، خو یو داسې نوی لهر چې لیده شي هلته چې کوم علاقایي مشران دي قبایلي هغې باندې فایرینګ هم کیږي، هماغه وژل کیږي، هم دماکې هم پې کیږي په هغو باندې. دا یو ماحول هلته شروع دی. هم نه خو په پارلمان کې په دې باندې هغه خلک دی یعنې ټول ناست دي وایي موږ د پښتنو خیرخوا یو څوک پکې ډېرې چګې چګې دعوې کوي. هم اوس مې هم لیده چې ځوابونه ورکول چې بیا زه خو مې هغه وکړل دغه وکړل. تا تر اوسه پورې نو سنداوړ ته یو وزیر را پورته شه، څه نام خدای هم مراد څه خدای
هغه ورته ویل چې دا داسې داسې او نیک اواز هغه نه وشوه د هغو دپاره. وزیرستان کې حالات د باجوړ حالات خو یو دا نه چې صرف ورسره اغوا کول هم لګیا دي. یو ډاکټر اغوا شو هلته د ان پی او ضلعي صدر و علاقایي هغه هم نایب صدر هغه هم اغوا شو. څوک یې هلته پته نه کوي. داسې که وګورئ په وزیرستان کې ټارګټ کیلینګ او دغه هر شی لګیا دي په زور و شور سره. ټوله علاقه هم دوی نیولې ده ته چې صرف چیک پوسټ تېرېږي هم نه دی پرېږدي. غرونه هم دوی نیولي دي خو بیا هم د حالات ذمه دارو دوی ځانونه نه شماري. همداسې په سویلي وزیرستان کې او که وګورئ د نارت وزیرستان کې کارکړ هم شي یا د نورو علاقو سپین وام کې یا بره چې کوم علاقې دي په دې کې کوم ظلم او جبر شروع دی د ریاست لخوا. کارکړوام کې یو ځوان د نامعلومه افرادو په فایرینګ کې زخمی شو. هماغه ځوان یې بیا بیرته کلیوالو چې راټولوو نو فوج راغی کلیوال یې ورسره ونیول او دوی یې یوړل. څو هفتې پس بیا د هغې ځوان لاش دوی واچولو او نور کسان لا اوس هم ورک دي. نامعلوم افراد او ټارګټ کیلر دا خو لاړل دا په حکومت تللي وي هغه خو دوی نه کوي پروا هم. او داسې که ګورې هم سپین وام واقعه وه ټارګټ کیلینګ یې کولو خو بیرته دوی خپل یو فوجي په هغه کې مړ شو. بیا چې وختو هغه فوجي وختو ښکاره شوه چې د نامعلوم افراد څوک وو. مکین کې هلته یو ناخوښه پیښه وشوه. هغې نه پس دوی ټول کلي علاقې خلک راویستل په هغې باندې ظلمونه په هغې کې ډېر کسان بیا نیول تشدد کول. دا ته به وایې که پښتنو مندې زامن دې ته رالوی کړي دي چې دا د لاهور خلک په اډرونو دی خلک د دوی په نسونو کې په لاتې وخیږي او دوی دې وهي او دوی دې مړوي. هم که داسې وګورې دلته د نورې علاقې هم وانا کې په سره ورځ باندې هغه ډاکټر ورک شو. هم تر اوسه پرې داسې څه د ده د رعایې کار نه وشو. هم که ګورې په چمن کې ناظم ظاهر نورزی داسې هم نه چې څه پټه خبره ده ښه په ښکاره باندې مني یې هم چې او موږ وړی دی. دا ډي سي اغوا که د فوج په خوله باندې د آی اس آی په خوله باندې ځکه چې هغه به د پښتنو مسایل راپورته کول. په دې خاوره ترهګر ښه ارتې تڼۍ ګرځي هغو ته خو دوی څه نه وایي خو عام پښتانه په مختلفو نامونو باندې بیا دوی ځورولو ته ښه تکړه دي. بونیر کې پیښه هم شوې وه. زه روان و د بونیر د خپل د بونیر خلکو سره. بونیر چې د پښتونخوا په دې خوا کې په غرونو کې آباده د پښتنو یو سیمه ده. ننګیالي پښتانه یې دي میلمه پال او ډېر تکړه خلک دی. د ترهګرۍ هم دوی ډېره لویه مقابله وکړله. د هغې ترهګرۍ چې کومه ترهګري هغه بونیر ته د یو ډي سي په ګاډي کې راوړې شوې وه. نن د علم غر کاره معلومات دا دي چې هغه د ترهګرو د په سر یې د ترهګرو ډېره لویه اډه ده او ایخوا دیخوا سیکیورټي فورسز پرې رابدل دي څوک نه ورپرېږدي. دا د پښتنو په غرونو کې د بونیر نه واخله تر چمنو پره په دې غرونو کې چې دا ریاست کوم خلک پټ کړی دی دا زموږ د پښتونخوا وطن وجود ته بیا بیرته د نقصان سبب جوړیږي. نو لہذا په دې باندې موږ نه غلیږو چې یعنې که د یو ځای نه موږ تر اګوټ کې زه به بیا خبره نه کومه. علم غر د بونیر د خلکو دی دا د ترهګرو نه دی. دا به د بونیر خلک د خپل ضرورت مطابق که دوی پکې اوسیږي که دوی پکې ګډې چلې پاوي که دوی بل څه کار روزګار یې وي د دې غره دوی بیا خپل کوي. دا
دا د بونیر د خلکو دی د ترهګرو دپاره نه دی دا به نه کاروي داسې چې څومره مسایل دي چې ما په ډېر رانه پاتې شول او ډېر مې بیان کړل د دغې متعلق د پښتون وطن د ځوانانو د نرو ښځو او د سپینږیرو چې کومې هیلې دي د تحریک نه یې دي او بیرته مونږ په زړونو کې دننه په دې باندې یو دوک او یو جبر په دا خپل زړه باندې دا را باندې تېرېږي چې په دې وطن چې کوم جبر او ظلم کېږي بیرته د هغې مداوا په یو ډایرکټ صورت کې زمونږ سره امکانات نه لري زه پوهېږم تحریک سره به ډایرکټ داسې یو شی نشته چې ډایرکټ حالات پیټې کړي خو د خپل وست مطابق به ضرور په دې باندې خبره هم کوي عمل به کوي غږ به پورته کوي د زورورو د مخنیوي دپاره به هر هغه ګام پورته کوي چې کوم زمونږ په وست کې وي کله هم خپله خاوره د خپلې خاورې خلک مونږ نه یوازې پرېږدو نه یې پرېښودلی شو نه دا زمونږ ایمان دی چې خپله خاوره به یوازې پرېږدو عجبه خبره دا ده چې دلته پاکستان په کشمیر کې د انساني حقوق د پامالۍ خبرې کوي مونږ په دې خبره باندې خوشحال یو د کشمیریانو سره د ظلم نه کیږي او چې کوم ظلم کیږي د هغې دپاره د هر څوک آواز پورته کړي مونږ هم چې د چا څومره آواز دي پاکستان دی بلکل پورته کړي خو د پاکستان ریاسته آیا ته دا انساني حقوق دا زمونږ د غرونو علاقو د ښارونو دغه پښتنو ته ورکوې که دا ته یې نه ورکوې چراغ تلې هم ډېره ده که څه یو لفظ استعمالیږي دلته خو زمونږ سره دغه کار شروع دی چې دا ډېر اهم خبره ده په دې باندې خپل ولس پوه کړه هر څوک چې څومره وس یې وي خپل ولس ته رسایي کولی شي دا خبره ورته ورسوئ چې زما او ستا د مرګونو دوې مرحلې دي یو د په ګولۍ وولي یا په نامعلوم افراد صورت یا په بل چې په کوم صورت کې وي هم د سیکیورټي ذمه دار ستا ریاست دی تا چې کپړې هم اچولې وي په هغه کې ټیکس کټ شوي وي دا بټن چې کومه ده په دغې هم ټیکس کټ شوي وي هغه ټیکس باندې دا ریاست چلیږي د دغې سیکیورټي آرټ ذمه داري دا آئین وایي د پاکستان آئین غیر آئیني خبره نه کوو خو د دوی د لاسه جوړ شوي ترهګري یا دوی خپل دا د چې ووژني په ګولوی خو د مړ کي دا یو پوینټ شو دوم بیا ډیپلومیټیکلی راځي فاتحه ته راشي یو به کرنل شي یا بریګیډیر یا جرنل پوره یو به ډي سي شي ورسره دا به راشي فاتحه به وکړي دا خو چونکې اوس غټ مخلوق ځان ته شماري او موږ خو دوی وړوکي مخلوق نو د غټو وړوکو مخلوق په منځ چې کله د کردار نه مابره په بل شي باندې قدر عزت کېږي هغه محکومي وي نور هېڅ نه وي نو چې دوی کله راشي فاتحه وکړي څه لږ دومره په ډېرو کمو ځایونو کې هغه ایډ ورکړي نو هغه کورواله پښتانه د حیا خلک دي چې فاتحه ته ورته راشي لاړ شي نو د حیا د وجې بیا دی په هغو خلکو باندې ګوته نشي کولی چې زما مړی چا وکړو ولې جواب نه راکوي بیا دا مړی بد شي بیا دته لار جوړه شي بل وکړي بل ځای وکړي بیا بل وکړي بیا بل وکړي که چیرې یو ځل هم داسې شوي وای چې دا یې راتللی موږ لار وطن چې نه به راځې تر هغې پره به نه راځې چې دا زما په کور کې چې څوک مړه شوي دي د دغې انصاف نه وي میلاو شوی د دغې قاتل دغه ریاست نه وي نیولی دغه ته سزا نه وي ورکړې شوې په هغې نه پس به هم جرګه کوو سره کې نو به بیا راتللی شي ته که داسې یو ځل هم شوي وای یا وشول بیا به دای بل پښتون نه کې مړ بیا به دته مرګونه آسان نشي دا خو زمونږ دغه ژبه ده دا حیا چې کومه دی په دغه ځای کې موږ ځنې کوو دا یو ناجایز ده دا نقصان دی ده
دا د ظالم باندې چې په دې ځای کې رحم وکړو د سره سوچ نه پکړو ډیپلومیټیکلی د ډیل کی یو د په ګولې وولي دوم ځل د په ډیپلومیټیکلی ڈیل کی درته وای کہ ہم تو یہاں آپ کے لیے آئے ہیں یہاں لوگ سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے ذبح کر رہے تھے ہم تو اس کو مٹھانے کے لیے آئے ہیں آپ کے خیرخواہ ہے خیرخواہ صاحب یہ جو سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے یہ کس نے بنائے ہیں یہ کس نے لائے ہیں یہ دا مونږ خو پرېږدم ستا وزیر اعظم هم ستا ټول جرنلان د دغې شي ګواهي ورکوي چې دا مونږ جوړ کړي دي دا مونږ راوړي دي نو چې تا راوړي دي نو په ما باندې خو احسان نشي کولی ته یې چې رانه لرې کې بیا به مې حساب در سره پاتې وي چې راوړل دې ولې څنګه 80,000 پښتانه مړه شول 80,000 د چا نه چرګې مړې کا یاره 80,000 نه اووه چرګې ځنې مړې کا در بخي نه زمونږ انسانان مړه دي د هغو وینه دومره بې قیمته کله کېدلی شي چې د هغو به انصاف نه وي هغو به تپوس نه وي او لا به روانه وي کیسه لا به نوره هم روانه وي ای د انساني حقوقو غوښتونکو خلکو مونږ خو مو ډېر ولوبولو دا چې کوم غټ غټ فورم دي دا فورم ولې دلته نه راځي ولې د پښتونخوا وطن نه ګوري په بل ځای کې چې یو مړی هم وشي په هغه باندې څومره اوږد ایوغه کېږي یو زینب باندې به ټول راپورته کېږي مونږ ورسره په یو زیشان باندې به ټول راپورته کېږي په یو صلاح الدین به ټول راپورته خو په طاهر داوړ به ټول بیا نه راپورته کېږي هلته مخصوص کور یا څه ملګري یا د تحریک به ورسره راپورته شي په فرشته مومن باندې خو هم پښتنو تاسو ټول نه شوئ راپورته هلته پی ټي ایم به او این پی دغه احتجاج پې وکړو هغه هم دوی په ټي وي خبر واچول چې پی ټي ایم سیاست کرنا چاہتا ہے او دا پی ټي ایم خو چې نوی راغلی د این پی چې نوی راغلی تا هلته بیکي ورته راتلې هم نه تا خو د سره اف آی آر هم نه درج کوو نو ته څنګه داسې وایي صاحب دا خدمت دی د وطن نن هغه او غوايي یو وفاقي وزیر ما چیرې د پارلیمنت غږ ګورم نه کله کله وګور اوس دا محسن ته ریپلای کوله وایي زه د سوات یم د ټولو پښتونخوا هغه غږ کوم خیرخوا یم او داسې یم داسې یم ښه جي دا ستا بیانیه ده نو راشه ویې ګورو څومره خیرخوا یې د سوات په خاوره باندې د چاونیانو اجازه څوک ورکوي هلته خپله ځمکه هم کمه ده او چې کومو خلکو نه مو ځمکه په زور وړې ده هغې تپوس چا کړی دی دا ترقي وه چې ته یې ورکوې هلته ډېر بلها خلک دغې ترهګري والي دي دا ترقي وه چې ور وکړله د بریره په شان ماشومه به دا هغه نظم وایي چې میرے بابا مجھے تم یاد آتے ہو ته به دعوه کوې چې ما دلته هغه وکړل ژوند چې نه وي زموږ ماشومان زموږ خوندې په اوښکو کښې وي دا همدردي دا نه دي د چا په کار نو دا که څوک رښتونی وي په دې کیسه کې که څوک په دې کیسه کې رښتونی وي راضي شي موږ مزید د دغې شي متحمل نه یو چې د دغې کام د ځوانانو مشران چې راپورته شوي دي د دغو سره څوک ذهني یوه لوبه وکړي یوه سیاسي لوبه وکړي یا یوه دوکه ورکړي دا په ښکاره د وار وي دا هیڅ دوکې یا د بل شي متحمل پښتون وطن ځوانان او سپین ګیري نه دي پرېږدئ هم دا وطن چې کوم راپورته شوی خلک دی دا داسې په اسانه هم نه ده چې ته وایې چې زه به دوکه ورکړم یا هغه دغه دا کېدلی نه شي ملګرو په دې کې ډېر ظلمونه د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور دا یو بیل و د دغې د لاسه شوي دي دا بیل په 2011 کښې د پاکستان په پارلیمنټ کښې تقریبا
د ټولو پارټو د چې موجوده په پارلمان کې دي د دغو ټولو په خوښه باندې دا بیل پاس شو. دا بیل د فاټا د پاره پاس شو، خو اپلای په سوات او په نورو پښتنو علاقو هم شو. او پکې یوه ډېره دلچسپه خبره چې هغه سړی ورته حیران شي چې د ټولې دنیا په تاریخ کې د جمهوریت په تاریخ کې بیا نه دي شوي، هغه چې درته بیان کوم. بیل په 2011 کې پاس شو او هلته ریټن ډاکومنټس چې ګورې نو په 2008 کې هغه بیل اپلای شوی دی، اپلای شوی په 2008 کې دی. بیا بیرته په دې باندې وکیلانو سپیشل نام به واخلو، کریم مسعود ایډوکیټ، خدای د جنت ور نصیب کړي، اوس په اخر دی. د په دغه باندې چیلنج یې کو، خو هغه وکیلان او هغه کیس پرمختګ ته د ریاستي ادارو د ګواښونو او دمکیانو د لاسه پر مخ نه تلو. بیا راغلل ټولې پارټۍ وروسته په دې باندې خفه شوې چې دا خو غلط بیل و، مونږ خو ښه پې تباه شوو پې باندې. بیا د مرجر سره بیا ټولو مخالفت وکړه، بیا په مرجر سره هغه ختم شو. خو هغه بیل د یو آرډیننس د لارې یو میاشت اول کې پی کې ګورنمنټ په خفیه طریقه سره بیرته نه صرف په فاټا بلکې په ټوله پښتونخوا باندې نافذ کړ. په هغې کې دننه یو فوجي که څوک هم مړ کړي د دهشتګردۍ په نام د دغې به تحقیق نه کېږي چې دا دهشتګرد و که نه. څوک هم نیولی شي، وهلی شي، ټیکلی شي، مړولی شي، په جایداد قبضې کولی شي، په وسایل قبضې کولی شي، په غرونو قبضې کولی شي، په کورونو قبضې کولی شي، په جایدادونو څه شی هم وي دوی ته هر قسم چې څه کوي هغه الاؤډ دي. او دا د انساني حقوق ټولو ادارو د انسانیت سره د انساني حقوق سره په تصادم کې او انسان دشمن وشمارو. دغې متعلق یعنی نور هم کار پکار دی، خو په هیڅ صورت باندې دا بیل پښتونخوا وطن ته نه قابل قبول دی، نه یې قبلوي. د پاکستان آئین هم شته، عدالت هم شته، قانون هم شته، وکیل هم شته، جج هم شته دی، پولیس هم شته. هلته د سړی راوړي اف آی آر د پې کي چې ثابت یې کي سزا ده ورکوي. دا یو پروسس دی، دا یو طریقه ده، دا به کېږي. په دغې باندې یعنی هېڅ کمپرومایز نه کېږي، نه یې کولی شو. دا نقصان دی زموږ د وطن دپاره. ملګرو دلته خو سمپل یوه کیسه وشوله چې وارن ټیرر، خو ریزلټس دا دی چې دا وارن ریسورسز و. وارن ټیرر خو د دوی بیانیه ده، وارن ټیرر د دوی بیانیه ده. دوی خو به هره بیانیه هغه مخته راوړي چې په کومه کې دی د خپل جبر او ظلم صحیح ایکسپلین کولی شي او جایز کېږي. پکې باید موږ پښتانه خدای عقل راکړی دی په دې سوچ وکړو چې آیا دا واقعي وارن ټیرر و که نه. ټیرر یې پیدا کړ، بیا د هغې نام باندې چې زه دا ټیرر ختم کوم د دغې لرې کولو پسې راغی او اسټیج ډرامه وه. څه لږ جنګ وشو، ده ته ویل چې ته اوس سایډ ته شه، څوک یې د علم په غره، څوک د باجوړ، څوک وزیرستان په غرونو کې، ته دلته اوس محفوظ کښېنه. ستا چې کوم د ویلن کردار به هغه پر شا شو، زما د هیرو کردار علاقه ونڅه او وسایل یې ولوټه. دا کوم قسم لوبه وه؟ دا وارن ټیرر و. دا خو وارن ټیرر نه، وارن ریسورسز، وارن لینډ اکوپیشن، وار فار جبر، د پښتنو وطن لوټل او د دغې ځپل او دغې وهل دغې دپاره یو غټ هغه سیسټم ته ورته ویلی شي، یو سټیجډ ویلی شي. ملګرو د تحریک په اړه یو داسې هغه روان دی سیسټم چې زه فاټا علاقو ته ځم، بیا د لاندې پښتنو کې دوی پروپیګنډا شروع کړي چې زه هغو ته د ښارونو پښتنو ته راشم، زیرو ته هغو سره کښېنم چې راشه چې خبره وکړو. بیا دوی داسې په فاټا او د وزیرستان د لرې دلته خلک راپورته کړي، هلته پروپیګنډا هغه شروع کړي. یعنې دوی هغه شی په یو طریقه سره روان کړی وي. زه به دا نه وایم چې یعنې په دې کې جنرال خبره کوم، دا لږ اندروني خبرې ته ورته ویلی شي چې په ما ډېر وخت پې خبره نه ده کړې او نه مې کول غوښتل. ما ویل موږ پښتانه بس یو به داسې مسله نشته، نه به راځي، خو هینډل کولی شو. دا هم دومره غټه هغه مسله ته نشي ورته ویلی. خو بیا هم
داسې څه کیسې راوړل کېږي چې هغه سوچ ښایسته سوچ راوړي، یعنې ووایي چې دا پلانکی شی ولې نشته، تحریک هغه ولې نه کوي، داسې ولې نه کوي. بلکل ځینې ډېر ښایسته شیان دي، پکار دي مونږ یې په دې تجویزونو کې چې وشي، خو د تحریک هم خپل څه لیمیټیشن وي. دوی زموږ سره څه د الادین چراغ نه دی چې بس دا ټولې مسلې او د ټولې کیسې په یو ټچ باندې بس مونږ حل کړلې. دا تحریک منظمول څه دي، دا ډېر ضروري دي، خو منظم کول په خپله هم یو پراسس دی. داسې نه ده چې بس ما وویل چې بس سبا منظم شو، داسې نه وي. دا چې منظم کوي، د دغې آیین، د دغې اصول، دا ټول چې سیټ کوي هم دا تحریک مختلف الخیال خلک پکې موجود دي، د دغه ټولو په ایډجسټمنټ باندې خامخا په دې وخت لګېږي. معنا دا ده چې ته ووایې چې یاره د پلانکی ډېر ښه کار دی، بیا ووایې چې منظور یې نه کوي یا د تحریک ملګري نه کوي، ته په دوی بد اعتمادي خو ظاهره کې، بل هم وایي چې یاره دا خو واقعي ډېر ښه کار یادوي، د پلانکي کیسې کړي، دا خو ډېر ښه کار دی، بیا ولې نه کوي؟ خو ته هلته پوزیشن ته نه وې خبر چې د دغو ټولو دلته مختلف الخیال خلک د دوی په مابین شه یو رولز کښېښوله، ضروري دي خو دا رولز باندې هم د ټولو اګري کېدل، د ټولو راټولېدل، دا په هغې نه زیات ضروري دي. د هغې دپاره داسې نه چې مونږ کار نه کوو لیکل مو کړي وي د آیین دپاره، ټولو ته مو ورکړل، خو څه خلکو زور کوه چې دا زر فاینل کې ما ویل نه ډېر ملګري په جیلونو کې دي، هغه دې راووځي، هغه دې وګوري. ولې مونږ څه ملګري د دې شي نه محروم کو، یا ګیلې یا معنه چې دوی رانه سایډ ته شي، په یو خوا لاړ شي، دا په دې خوا. مونږ چې دا کوم هم څه هم کوو، دا د ټولو ملګرو د دغې تحریک اتحاد دپاره کوو. دغې د وجې څه ښې کیسې مونږ منو، خو ځنډ پکې د دغې وجې راسي. مسله دا وي چې دلته هره کیسه ته وکې، دی به درته ووایي اصل مقاصد سے ہٹ گئے. عجیبه غوندې خلک دي، داسې وي چې دوی په هغه خپله پښتو ژبه کې هم وایي نه دا خبرې، دوی د اردو ژبه کې دا خبرې شروع کړي چې اصل مقاصد سے هټ گئے، بیا په هغې کې دوی د اردو ژبه کې دا د هندي فلمونو او داسې د اردو ناولو کښې هغه ډایلاګونو والا چې کوم الفاظ دي ښایسته هغه هم پکې راواخلي، پکې واچوي، داسې یو انټرسټینګ شی ځنې جوړ کړي چې خلک یې لولي هم چې دی خپل ځان ته یې مایل کړي. هغه حالانکې چې کوم خلک دا داسې تحریک اصل مقاصد سے ہٹ گیا یا بل داسې لږ کنفیوژن جوړوي، د دغو خلکو سره هیڅ دارو درمل نشته ستا د مسایلو د حله، د ده سره هیڅ پلیټفارم نشته چې ستا سره خبره وکړي، او د ده ستا په مسایلو هم خبره نه کوي، صرف د تحریک په داسې خرابولو باندې خبره کوي، خو په هغې باندې نه کوي. دا اصل کې دا وشي هم چې دی وایي چې اصل مقاصد سے ہٹ گئے، لږ به سره رعایت کو، اصل مقاصد سے کیسے ہٹ گئے. دلته به چې یو ماشوم په لینډ ماینز باندې ولوته، نو نه به چا امبولنس ورکوه، موږ ته یاد دي، نه به چا هسپتال ته نن یې سی ایم ایچ ته هم وړي، نن بیا دی په امبولنس هم ورکوي، چې راځي نوکري به هم ورکوي، پیسې به هم 10 لکه په پیسې هم پسې ورکوي. دا نه و، دا چې اوس دي صرف د دغه یارې وجې چې دا چې نه وکمه، دا به په سوشل میډیا باندې په بل ځای د دغې تحریک ملګري دا به دنیا ته ښکاره کوي چې کوم قسم ظلم دی شروع کړی دی، دا کوم قسم ظالم دی. دا د خپل ځان باندې پرده اچولو دپاره دوی دا کار کوي، او دا پرده دوی د پی ټي ایم د پریشر د وجې کوي. ته څنګه وایې چې اصل مقاصد سے ہٹ گئے. دا سپینوام واقعه وشوله چې په هغې کې 2 ځوانان مړ شول، یو شهیدان شول، یو فوجي مړ شو. نو په هغه کې دا که هغه تېر وخت وای، دا پی ټي ایم نه وای، مونږ ته پته ده، دا به ټول کور ول اوس نیولي وای، هغه به میسینګ پرسن وای، دا ټول علاقه به 2 ورځې د کورونو راستلی وهلی به ټیکولی به کوم قسم عمل یې چې دوی خوښ هغه به ورسره کوو. خو دا د تحریک پرېشر دی چې تر اوسه پورې هم، او تر اوسه پورې زموږ پرون هم د تحریک ملګري هلته ورغلي وو، هلته هغه ورسره کي کومو علاقو کښې چې تحریک پراپر تنظیم لري، هغه ملګري هلته کلک ولاړ دي، یوه واقعه راپورته کوي.
دلته چې ته صرف د افغانستان د امن خبره وکړې دی به بیا افغانستان دا کیسه به درته راپورته کړي اول به د افغانستان نام درته هغه کړي بګړاو کړي چې لوی شوی افغانستان او هغه دغه د نام به راسه بګړاو شانته پیش کوي هغه د دوی په ذهن کې دنه چې کوم ضد او هټترمي او یو غصه او یو جبر چې دلته د کیږي نام یې هم څوک معقل هغه ټوله را ظاهره کړي که نه نو هغه بیا دوی وایي چې د افغانستان د امن خبره موږ په دې بنیاد هم کوو اسې هم کوو په ټوله دنیا کې امن غواړو پښتنو ته خامخا غواړو خو موږ یې په دې بنیاد هم کوو چې افغانستان کې چې امن راشي دلته به ستا خاوره بیا پر امن شي نن زما خاوره د دغه وجې دلته په فاټا په غرونو یا په د نورو علاقو کې د پښتونخوا چې کوم جنگ راغی بربادي راغله دا علاقې د افغانستان د ورانولو دپاره د یو مورچې په طور باندې استعمالېدلې ځکه دغه وشول نو که هلته امن راځي نو بیا به دا څه شی وي دا علاقه به سیکیوري نو د خپلې علاقې په هر انګل زموږ سوچونه داسې وړوکي نه دي چې په پنجرو کې بندي پیغې کې نن او خواږه الفاظ راوړو هغه سره پیو نه وسیع سوچ پکار دی د دغې خاورې دپاره چې کوم هم عوامل وي چې زموږ د خاورې امن ورسره جوړیږي هغه به ټول په دې باندې کوو نو نه تحریک اصل مقاصد چرته هټ شوی دی نن هم چې په لینډ ماینز کې یا په ایکسټرا جوډیشل کیلینګ کې یا په میسینګ پرسنز کې یا په بل کیس کې یا په بل کیس کې څومره خدمت نن هم دا تحریک کوي پرون یې کړی دی داسې هیچا نه دی کړی دا خلک خو خپل هم د یو جرګې یا تحریک یا بل چیز سره وابسته دي ته یې ماته ورښودلی چې هغې څومره د هغه دپاره هغه کړی دی خو موږ دا کیسې چاته نه کوو زموږ په بل څه کار دی موږ خپل کار کوو ملګرو ته هم دا وایم چې هر څوک چې داسې خبرې کوي یو خو وي تنقید زنده باد تنقید ډېر ښه شی دی داسې یعنې تر اوسه پورې په ما باندې مخامخ تاسو به ډېرې ویډیو لیدلي ما سیمینار مو کړي دي مونږ سټډي سرکل ټایپ مخامخ خپل ټایم ورکړه چې تاسو په ما کوېسچن وکړئ او داسې نور په هر ځای چې تاسو به ویډیوګانې لیدلي کوېسچن کېږي که ووایو تنقید زموږ په خپل منځ کې هم ډېر زیات وي هر وخت یې سره کوو خو تنقید یو شی دی هم د غصې او د ضد په بنیاد باندې داسې کنځل بل شی دی مطلب مې دا دی هغه د تحریک د اصلاح او د مضبوطوالي دپاره خبرې خپل رنګ وي هغه مونږ پېژنو ټول یې پېژني هغه وړوکي ماشومان نه یو مونږ او د تحریک نه د بېزارۍ او د لرې کولو په هکله باندې چې کومې خبرې خپل وي بیا دوی داسې خلک نام ورکړي چې دا خو لکه تنقید نه برداشت کېږي تنقید برداشت کېږي او ښه روغ برداشت کېږي زه یې خپل دی نه یو شی راخلم او هغه ایکسپلین کوم نو مسله دا وي هم چې صرف دا وي چې په ما باندې څه وایې زما سره د چا مسله وي زنده باد په ما باندې ډایرکټ کوه خو دا تحریک څه دی دا تحریک که نه و بیا به د پښتنو وطن حالات ووینئ دا دلته مونږ لیدلی دي چې په یو ځای کې به یو ټوپک صرف ډاز وشه چا به وکړم ټول کلی به راوسې د خوندې مندې په مخ شي ځوانان ویشتل وژل یې مړول یې دا مونږ لیدلي دي هغه ځای ته دا خلک مه بوځئ په دغې خلکو باندې د څوک داسې کوي مونږ هیڅ شک نه کوو دا به هیڅ داسې نه دي چې د چا ایجنټان به وي د څه شی به وي هیڅ به نه وي خو خپل به په ذهنونو کې کیدای شي دوی ته دا ټیک خبره ښکاري خو په براډ ټرم کې د وړوکي سوچونه نه په براډ کې سوچ پې وکئ چې دغه کس یعنې دغه خبرې آیا دغې وطن ته که دا تحریک ته وایي چې نه د دغې نه د خلک بیزاره شي لرې ده شي څه داسې پلیټفارم وینې چې هغه بیا د دوی اواز پورته کړي دا خو دغه خلک دي چې ته وایې هم چې د دوی لهجې نه دي سمې او دوی هغه دي دغه دي داسې فرانس فینن د کالونیلیزم د جبر او استحصال یو سایکالوجي چې کله دی هغه کوي ډیلیور کوي نو په هغه کې وایي هم د محکومو قانونو دوی غوسه هم او سوچ او فکر دا سره بیل بیل واچوي دوی یعنې تا چې په مړي د باندې هم ولاړ وې هم دی به درته وایي هم چې ته به دلته غوسه نه کوې ته به دلته داسې خبره نه کوې دا یې تا پابند کړي او بیا تا ته هر هغه خبره چې ستا سره یو آپشن وي هغه ټولې داسې درته مجرمانه ټایپ درته پیش کړي یعنې د ستا راتلونکي یعنې که دلته ما ته حق نه میلاوي زه به بیا دا کوم دا بیا دا به کوم هغه ټول چې څومره هغه وي هغه به دی اول نه درته داسې یعنې کریمینلایز کوي
نو داسې ده هم چې په دې کیسو کې مونږ کلیرو. باقي د تحریک تر ټولو زیات دا تحریک کلیر دی. دا تحریک په هر لحاظ سره کلیر دی. که تاسو زما ټولې لایو ویډیو راواخلئ د یو شي په هغه کې مونږ ایکسپلینیشن کړی دی چې دا خبره داسې ده، دا داسې ده، دا داسې ده. اوس که ته خامخا راغلی ځینې خلک باقاعده ګرځي په د فیسبوک سوشل میډیا باندې چې د سوچ مخالف چیرې داسې کیسه وویني چې دا یې جواب ویلی شي، بیا راواخلي سکرین شاټ هغه هلته هغه کې لیکل پرې وکړي چې جواب یې نه شي ویلی، بیا هلته پرېږدي که نه. اوس که ته دا کوې هم چې د یو عام فرد خیالات راغلي او په ټول تحریک کې ورتړې او د دوی چې کومه دلته د پښتو نامونه دي چې مبارز یعنی جدوجہد کوونکی یا داسې بل دا ورته بګړاو کې او د هغې سره ټوله شی وتړې چې دا لفظ هم او دا تحریک هم دا داسې یعنی غشي واچېږي ای خوا دی خوا. دا هسې خام خیالي ده. په دې باندې کار د خلک نه کوي، تنقید کوي را دې شي، کار دې کي را دې شي، ما سره دې کښېني، زه ورته ناست یم، ما ته دې ووایي زه ورته ناست یم. هم که ته دا وایې هم چې نه ته خامخا څه خلک ځان ته هوښیار وایي او وایي چې ما ته داسې ساته یعنی لکه شهزادګۍ، سحر هم بیګا هم او ماسخوتن ما ته کالونه کوه، زما نه مشوره کوه او د ویښتو برابر به ایخوا دیخوا نه ځنې کوې او دغه به منې. دا مشکله ده. دا خبرې ما چیرې هم زړه نه غوښتل چې زه یې وکړمه. ډېر مې زړه دردېږي هم چې زه داسې خبرې کوم چې دلته د پښتنو په منځ کې هم دا کیسې وي. موږ د ډېرو ماکارو خلکو سره مخامخ یو، موږ د ډېرو زورورو خلکو سره مخامخ یو. موږ ته په هر فورم باندې په 10 په 15 پیسې باندې یو خپل پښتون درته ودروي، په هغه خبرې درته کوي. په هر فورم باندې دلته دغه ریاست یو مکاري او یو چلاکي او یو داسې ماحول یې شروع کړی دی چې ته به وایې چې که د پښتونخوا هېڅ مسله نشته دی، هېڅ خلک نه دي مړه شوي، هېڅ جنګ نه دی شوی، هېڅ خبره نه ده. زموږ غمونه نه شمېري، زموږ دردونه پورې خاندي، دوی په والله خندا پرې کوي. دغه خلک یې رامخته کړی دی او دغه یو د مکارۍ او د جبر او د دومره د امپریالیزم او کالونیلیزم چې څومره همغه دي ټولې په موږ باندې یو پراپر منصوبه ورته جوړه ده. راکوزي د دغو مقابله کوی یې هم شو، کړې مو هم ده، بیا هم کوو. هېڅ مو وسلې نه دي پسې. چې کوم ملګري د جیلونو نه راغلي دي هغو ته ویلکم. دا تحریک د دوی په هغې نه پس خبرې پوسټونه وګورئ، که په جیل باندې، که دلته په زخمیتوب باندې، که په بل باندې یو ملګری هم پرشا شوی وي. نه دی پرشا شوی، نه پرشا کېږي. ټول د تحریک ملګري یو. هېڅ هم په خپل منځ کې شکونه دا شاید هم ما سره کوئ. څوک هم داسې خبرې کوي چې نیګیټیو یو خو تنقید وي، تنقید چا تنقید ته بد مه وایي، خو چې که نیګیټیو یې کوي، که په تحریک باندې داسې کار یعنی چې هغه تحریک ته نقصاندېغه کوي، نو هغه بیا دا وي هم مونږ چې داسې عمل کوو مونږ ته وایي چې بل یې کوي هم هغې ته هم ویل پکار دي. که ویل نه مني ځان ته نه سایډ ته کړه چې ستا او د ده په منځ کې کم سے کم بدې خبرې خو نه شي لانجه خوندې وي که نه. ځان ته نه انفالو کوې انفرنډ کوه، خیر د هر سړی خپل په ځان سایډ کول پوهېږي که نه. باقي مسلې شته دی. منوي تحریک زه نه وایم چې پرفیکټ دی، دغه کښې ډېر کار پاتې دی. د دغې جوړول، د دغې روغول دا زموږ فریضه ده. په موږ باندې د یو اړخ نه د مختلف اړخونو نه مختلفې حربې او کیسې دي او هغه هر شي ته جوابونه او هغه هر شی پرشا کول او د هغې هر شي مخه کول، جواب لرل، هغو ټولو ته ولاړ یو. نو ځکه به داسې وي هم چې ډېرې کیسې به روغې وي، مونږ یې کوو هم، مونږ به اختلاف هم نه لرو، خو لږ وخت به په هغې کې ځکه لګېږي چې دومره په اسانه باندې ټولې خبرې په یوه طرف یعنی په یو ځای باندې وړل اسان هم نه وي. باقي تحریک په هر ځای کې د خپلو ملګرو سره ولاړ دی. کله د احتجاج په صورت کې درته ولاړ وي دا تحریک، کله بیا احتجاج نه وي، د جیل مخ ته څو ملګري ولاړ وي او هلته یې یعنې ستا خیال ساتي، تا ته راغلي وي. کله دا د وکیل په شکل شه در سره ولاړ وي او کله دا د څو ځوانانو په شکل شه ستا د پلار او ترونو سره ناست وي، دلاسه ورکوي. په هر صورت کې د خپلو ملګرو سره دا تحریک ولاړ دی او د تحریک ملګري او دا تحریک دا د خپل وطن سره، د خپل وطن د امن سره، د دغې سره ولاړ دی.
ما خبرې ډېرې اندروني هم نن وکړلې که څه هم زړه مې نه غوښتل خو مجبور شوم آخر څه ملګرو خیرخوا ملګرو ویل چې په دې د هم لږ خبره وشي او باقي پښتنو یو ځل بیا هم دا خواست کومه چې ټیک ته نن به مو په ذهن شي 100 کیسې راځي 100 مسلې به مو راځي خو که اتفاق مو نه وکړو هېڅ حل یې نشته دی او دا اتفاق قایم ساتل هم یو اتفاق کول نه دي بیا د دې قایم ساتل دا ډېر لوی کار دی باید مونږ دا هم روغ وساتو اتفاق اتحاد هم او مونږ باید د نورو خلکو د تنقیدونو جواب جوړ شو د سوالونو جواب جوړ شو مونږ کار وکړو چې زمونږ سره سوال نه زمونږ سره جواب وي دا خو زمونږ ستاسو مشترک تحریک دی دا چې زما څومره په دې باندې یعنې زما هغه دی دومره د هر پښتون دی که نه نو دغه مشترکت ورباندې په مخ بوتل آیني حقوق چې زمونږ باقي یو بله خبره کنفیوژن داسې کوي چې په د بهر ملکونو کې چې کوم د پی ټي ایم احتجاجونه کیږي هلته څوک وایي د هغې نیت دپاره کېږي د څه نیت دپاره هېڅ نیت نه دی هلته چې څوک هم کوي هلته پښتانه د تحریک موقف هم دا دی دوی هم اکثریت که د لرې پښتونخوا دي که د افغانستان دي صرف د پښتنو د انساني حقوق دپاره د پښتنو د لوړتیا دپاره د پښتنو د خپلواک ژوند دپاره د دغې دپاره کوي نور هسې تهمتونه نه دي په کار افغانستان چې د خدای امن راولي خدای د سوله راولي انتخابات وشول ډېر ښه و چې هغه پر امن وشول نوی صدارت به ټاکیږي خو که هر څوک وي هم د افغان ولس هر وګړي ته هر مشر ته هر با اختیار کس ته هغه که د کومې خوا وي ټولې ته زموږ د زړه د تله د یو سوال دی د یو پیغام دی چې سوله راولئ سوله وکئ دا افغان ولس دا د افغانستان ولس ډېر زیات جنګونه ووهه دا ډېر زیات په دردونو کې دی د دغو د بېروزګارۍ د لاسه تنګ سړی بازار ته راووځي او هلته هغه چاودې پوندې او هغه بیا کور ته په وینو کې یوسي بېروزګارۍ او د بدامنیو نه تنګ دیستي مزید کوشش ته وکړي چې هلته سوله راشي چېرته پې دماکه کېږي او هر طرف ته دلته خو کیسه روغه نشي کولی چې وار وې بمباري وشوله هم 15 کسان پکې طالبان دي 20 کسان یا 10 کسان پکې عام خلک هم وي هلته دماکه وشوله 2 پکې عسکر دي 20 کسان پکې عام خلک دي تاسې دا او که خپلې وګورې ټول د افغان ولس ته هلته دا هیڅ کله د افغان ولس د خوشحالۍ سبب نه جوړیږي دا روزانه غمونه هر طرف چې څه هم هلته وري منډې دلته د افغانانو د پښتنو ژاړي نو هلته چې د کومه طرفه دی کیدای شي زموږ خبره څه اهمیت نه لري هلته د ډېرو واکدارو خلکو دپاره یا د ډېرو داسې خلکو دپاره چې د دغې جنګ یعنې غوي نه وي خو خپل یو په زړونو کې ارمان دی د هغې اظهار کوو چې خدای دې وکړي هلته امن راشي بیا به پښتونخوا کې هم امن ورسره راشي بیا به هر نور علاقو کې هم امن راشي تر څو چې هلته امن نه وي زموږ خاوره به هم د هغې ځای د بدامنۍ دپاره استعمالوي خلک زور یې لرونه وست یې لرونه خو خپل وست مو چې څومره دی هغه کوو چې دلته هم جنګ بند شي دا جنګ چې بند شي کیدای شي هغه هم بند شي خدای د نړۍ د ټولو خلکو نه د جنګونو نه ځای وساتي هغه کشمیر دی که فلسطین دی که برما دی چې کوم ځای دی خدای د خلک د ظلم نه وساتي خدای پاک دی د مظلومو حامی او ناصر دی خدای د ظالم لاس ورمنې کړي چې دوی منې شي مننه ډېره مننه خدای مو خوشحال لره څه مسلې داسې وي ملګرو چې تاسو یې چیړې په فیسبوک کې زه وینم خو هغه ما ته پرېږدئ هغه زه حل کولی شم زه یې وست لرم هغه چې یعنې ما ته یې پرېږدئ هغه باندې تاسو ډېر انرژي مه ضایع کوئ د وطن د خدمت دپاره هر کله منظم شئ او زه به ډېر سره هره ضلع ته یو پراپر یعنې چې موږ کوم انسټیټیوشنز ادارې سیټ کړي دي چې دا جوړوو د هغې لیسټ کوو په هغې کې هر سړی کومک وکړي چې هر سړی په خپل یو سیسټم شي یعنې چې زه به په دغې اړخ کار کوم زه به په دغې کار کوم زه به په دغې چې د دغې تعین موږ ټول وکړو او په منظمه توګه
روان وو او د راتلونکي دپاره هېڅکله تحریک غلی نه دی، هېڅکله تحریک داسې یارېدلی نه دی، بل هېڅ نشته دی. ملګرو تاسو په خپلو وروڼو نه، په خپلو د خاندان چې کوم غدي د هغې د غړیو نه کم نه یې راته، چې هره فیصله کوو را سره خیال ستاسو وي چې تاسو چې کومه ستړې کوئ د هغو به ښه ریزلټ څومره وي او ستاسو ته به تکلیف څومره وي. که تاسو ته تکلیف زیات رسي او ریزلټ یې وطن ته کم راځي، بیا موږ لږ ډډه کوو. موږ چې ګورو چې اوس دلته په دغې ځای کې چې زموږ ملګري لږ ستړی وکړي خو هغې بیا وطن ته ډېر ریزلټ راځي او ښکلي راځي، نو هغه بلکل کوو، هغه به انشاءالله وي، جاري به وي. تحریک دا جدوجهد دا خو ډېر په داسې وختونو کې راغلی دی چې موږ د پښتونخوا غرونه او تیږې هم په غم کې وو. نه مو دې اورېدلي په پښتو کې وایي پلانکی مې په غم کې راګران شوی دی که نه، په غم کې زما د زړه ټکور ساتلی وه. دغه تحریک دا خو په غم کې د پښتونخوا وطن ټکور ساتلی دی، دغه خو په غم کې په موږ ګران شوی دی. دا خو زموږ نازولی تحریک دی. به د دغې پلیټفارم د لارې هر کله هر قسم قرباني ورکوو، مقصد به مو یو وي، د وطن د خپل پښتون وطن امن، پرمختګ، سوله ییز ژوند. ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره. بیا هم چې څه داسې خبرې پاتې وي زه به بیا لا یو راشم او بیا به هم په دې خبرې وکړم یو څو ورځو کې. مننه، تل خوشحاله اوسئ.